دا د انستاریک ریپورټ دی حجرې ټي وي ته. په پیر ورځ یې د یو اس سټیټ ډپارټمنټ په پریس بریفینګ کې د فرنټیر پوسټ صحافي جلیل افریدي دغه اواز پورته کړو چې پاکستاني صحافیانو ته د امریکې ویزې په حاصلولو کې مختلف قسمه ستونزې دي. په دې کې جلیل افریدي د ارشد شریف کیس هم په ګوته کو او دغه یې وویله چې ارشد شریف ته د امریکې ویزا نه ورکړل شوي او هغې نه بعد هغه قتل کړی شوی و. د دې په جواب کې میتیو میلر دغه وویله چې زه په مختلف ځانګړي کیسونو کمنټ نشم کوی ځکه چې د هر سړي او د هر کیس یو خپله پرایوسي وي او د هر کیس خپل وجوهات وي. میتیو میلر زیاته کړه چې امریکا به صحافیانو سره په هر ځای کې مرسته کوي. میتیو میلر دغه وویله چې په دې اړه موږ ډیر زیات کار کړی هم دی ځکه چې موږ ډیرو زیاتو صحافیانو ته، مهاجرینو ته او هغو خلکو ته چې کوم د ازادۍ دپاره او د کرپشن او د ظلم خلاف جنگ کوي هغوی سره په هر ځای کې موږ مرسته کړې ده. دغه د انستاریک ریپورټ حجرې ټي وي ته د خدای په امان.